په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسیږي پر یوې علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماستري دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماستري کړي او د کینګسټون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي. په ماستري وخت کې دلته یعنی په ساینس کې شپږمیاشتنۍ پروژه لري. شاګرد د شپږمیاشتنۍ پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار خلاص شي په اخر میاشت کې د دوی تیسس لیکي چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازې معلومه په هغه لغتونو کې د دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول صرف مخکې یعنی یو ورځ کې دوی خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر د خوا نه ورکول کېږي، یو څو ټاپک ورکول کېږي، بیا هر یو چې شاګرد خوښوي. وبخښئ، یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد تعینوي چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي. له دې پرته نور وړاندیزونه درته کوي؟ د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټې چې ده هغه یو هاندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون لیکلی دی چې د ماستري تیسس څومره لغاتونه وي یا د ډاکټورا رقم او هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګردي هغه کتاب لولي. هغه کتاب کې تیار لیکل شوی په دغه شکل یو فارمات ولیکي. کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟ د ډاکټورا کې د ماستري تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوم بیا هغه د کورس لاړم ډیټا مې په حساب تحلیل کوله، لیکله مې یعنی په حساب ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې مې لیکله او چې هغه ورځ کې ما نوټونه لیکل دغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولې او اوله کې چې ماستري شروع د پروژه شروع کیږي اوله 2 هفتې 3 هفتې تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه په حساب ادبیات وګوري، ادبي کارکتنه یو چې یعنی د کار بل چې شوی دی کنه د شي هغه نیمګړتیاوې پیدا کی هغه یعنی په حساب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله 2 هفتو کې. بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایل چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، په هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي. په اخره کې دغه ټول راټولېږي یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای په ځای کیږي. همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس د لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟ دا تقریبا 2 میاشتې. دا 2 میاشتې د ماستري. لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړل؟ لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا 2 هفتې بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نظم. که د ډاکټورا ډیزرټیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پې تیر کړ او په هغه کې هم عملی کار او که نه یوازې لیکلو؟ زما د ډاکټورا تیسس ما تقریبا 4 کاله عملی کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا 3-4 میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چیرته وي، یعنی ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راولم چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نت مې لیکلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنیټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي.
نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیول دغه اول سره تقریبا 2 میاشتې ونیولې 3 میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغه نه پاس ما خپل عملی کار شروع کړ. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما په حساب جوړاوه هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ. دې کار تقریبا د 3 کال ونیول. بیا 3 کال نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول په حساب کله مې چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملی کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا 9 میاشتې وخت ونیو. د ډاکټورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسیس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې؟ وو هغه اتمی ضروری دی ځکه هغه ونشي یا کاپی راځي. هغه یو ډېر د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړئ؟ د ډاکټرا تیسیس لپاره هم هر پوهنتون هغه چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساینس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساینس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک په څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي، هماغسې خپل تیسیس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسیس ده چې هغه باید همیشه دغه ځکه یو پروفیسور چې کله تیسیس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغه په پوهیږي چې دغه د دې ماخذ نه یا کاپي شوی دی اخیستل شوی دی، هغه نه پوهیږي چې څه لري. خو ډېر زر ته معلومیږي چې یو شاګرد کم دینه دغه راخصه لیکلی نه که ماخذ یې سره لیکلی نه هغه پوهیږي. بل سافټویرونه چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي. په انګلیسي کې خو دا ستونزې ژر حل کولی شي دوی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسیس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستري د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډېرو صفو کې لیکل شوي دي او که نه څو مخه دي؟ نه یو ډېر څلوېښت صفحې. فکر نه کوئ چې دا ډېره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوه ستونزه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي؟ دا خو ډېره ښه ده. ما یو څه وخت مخکې دغه کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مې یاداشتونه مې لیکل، ځکه لیکلو دپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هېڅ اصلا دغه لیکلو وس نه وي، باید دغه شیان ما ټول لیکلي دي، په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم ولیکل شي دا مې لیکلي دي. خو فول ټایم کار کې ما وخت نه وي د هغه بېرته د سره ایډیټ کړم. ما غوښتل چې دا شیان یعنی ما سره دي، مواد را سره دي، باید لږ څه نور ایډیټ شي او سم شي. خو دغه د هر پوهنتون دا وظیفه ده چې دغسې یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمات شاګرد ته ورکړي چې دغه رشته کې دغسې تیسیس باید ولیکي. او د تیسیس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد پخپله پوښتنه وکړي یا هغه څو مهم ټکي چې تیسیس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسیس لیکم، علت یې څه دی، دغه پوښتنې باید خپله ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دغه تیسیس چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چېرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه تیسیس لیکم، یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کېږي، عملي کار دی، سروې ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه، دوی په بېل بېل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. دغه شیان دوی باید دا بیا هغه سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره په دې کښېني او ورته ووایي چې دغسې سوپروایزر یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي، نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په
پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تحقیق لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې شته، پوښتنې شته. خو بیا هم وبخښئ دا خو تاسو وایئ چې یوټیوب کې شته، خو د دې له خاطر چې هغه په انګلیسي ژبه دي، فکر نه کوئ چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو ژبه دا دوی ته وژباړل شي؟ طبعا شته، ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي. له ډاکټرې نګین کارګر څخه مننه.